وایي زما لپاره پریښي دي او د روژتي دپاره 2 خوشحالیانې دي. یوه خوشحالي په هغه وخت کې چې کله روژه ماتوي او واقعا په دې کې خوشحالي ده. هغه مسلمان رور او خور چې روژه نیولې وي هغه د روژه ماتې وخت لپاره انتظار باسي او چې کله روژه ماتوي هغه په دې باندې خوشحالیږي. او دویمه خوشحالي هلته ده چې د خپل رب سره کله د دې ملاقات کیږي او الله سره ویني فرح بصومه هلته په خپل روژې باندې خوشحالیږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه بدبویي د روژتي د خولې نه چې احساس کیږي هغه الله څخه د مشکو عنبرو نه هم ډیره غوره ده. الله دې موږ په واقعي شکل باندې روژتي وګرځوي. قدرمنو اوریدونکو د خپرونې په دې وخت کې به راشو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. ملتیا مو وکړئ. د ټوله میاشتو د سرداره د مؤمنانو افتخاره د مؤمنانو افتخاره هم تیرو بې پله پلونو صلواتو هم تیرو بې پله پلونو صلواتو ومؤمنو روژه د میاشت کمالاتو ومؤمنو روژه د میاشت کمالاتو تل به المانځو په طاعت او عباداتو ومؤمنو روژه د میاشت کمالاتو ومؤمنو روژه د میاشت کمالاتو. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. همدارنګه حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه فرمایي خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم في آخر يوم من شعبان قال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. حضرت سلمان رضی الله عنه فرمایی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په آخره ورځ د شعبان کې موږ ته خطبه وویل. شعبان هغه میاشت ده چې د روژې نه مخکې ده. په آخره ورځ د شعبان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته خطبه وویلي او داسې ویل چې یا ایها الناس قد اظلکم شهر عظیم مبارک ای خلکو په تاسو باندې ډیره غټه میاشت او ډیره مبارکه میاشت راغله او دا داسې میاشت ده چې فیه لیلة خیر من 1000 شهر. داسې میاشت ده چې په دې کې یوه شپه د 1000 میاشتو نه بهتره ده چې هغه د قدر شپه ده. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل شهر جعل الله صیامه فریضه وقیام لیله تطوعا. داسې میاشت ده چې الله رب العزت روژه په دې ورځ کې یعنی روژه په دې میاشت کې فرض ګرځولې ده او همدارنګه د شپې عبادت یې پکې نفل ګرځولی. او هغه چا چې خپل رب ته ځان په یو خصلت او په یو عمل د خیر سره نږدې که هغه داسې دی لکه چې په نورو میاشتو کې فرضي عبادت ادا کړی وي. مطلب دا دی هغه نفلي عبادت چې تاسو په روژه کې کوئ الله رب العزت به دومره ثواب تاسو ته درکوي لکه چې کوم فرضي عبادت تاسو په نورو میاشتو کې کوئ. او هغه فرضي عبادت چې تاسو د روژې په مبارکه میاشت کې کوئ هغه داسې دی لکه په نورو میاشتو کې چې تاسو 80 فرض ادا کړي وي. نو دا داسې میاشت ده چې په دې کې نفلي عبادت الله په فرضي عبادتو بدلوي او یو فرض دی الله رب العزت په 80 فرضو بدلوي. او په ادامه د حدیث کې رسول الله فرمایي وهو شهر الصبر د روژې مبارکه میاشت د صبر میاشت ده چې هم به د خوراک په مقابل کې صبر وي هم به د څښاک په مقابل کې صبر وي هم به د ګناه او د معصیت په مقابل کې صبر وي. نو چا چې صبر وکړه رسول الله فرمایي والصبر ثوابه الجنه او د صبر ثواب او بدله چې د هغه جنت دی. همدارنګه و شهر المواسات د روژې مبارکه میاشت د مواسات د ورورولي میاشت ده چې په دې کې یو د بل د درد نه او یو د بل د غم نه خبر وي
لکه څنګه چې ځان ته په روژه ماتي کې روژه ماتي تیاروي، نو باید چې د هغه بېوزلو او مظلومو او د رنځېدلو د کړېدلو خلکو او د خویندو او د ورونو نه هم خبر وي. او دا داسې میاشت ده چې په دې میاشت کې الله رب العزت د مسلمان بنده رزق زیاتوي. شهر یضاد فی رزق المؤمن فیه من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که چا یو روژتي ته د روژې په مبارکه میاشت کې روژه ماتې تیاره کړه، نو دا روژه ماتې چې ته هغه روژتي ته ورکې، دا به ستا د ګناهونو لپاره بخښنه وګرځي او ستا غاړه به الله د جهنم د اور نه خلاصه کړي. او څومره اجر چې الله رب العزت هغه روژتي